د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا عادت مبارک وو چې شپې به په چولو کې ګرځېدلو، محلو کې به ګرځېدلو، د خپلو رعایاو معلومات پې کولو، د خپلو رعایاو حالات پې معلومولو چې مو رعایا دا څنګه دي، په کوم حالات کې دي. علماو لیکلي دي چې چوته د یو ملک حکومت حواله شي ناغو خلکو ته پکار ده چې د عمر رضی الله تعالی عنه تاریخ ته پړو کی چې هغه څنګه حکومت کړی ده. نو د عمر رضی الله تعالی عنه به شپې په چولو کې ګرځېدلو، د خپلو رعایاو حالات پې معلومولو که څه حالات کې دي، تکلیف کې دي که خوشحالۍ کې دي. نیوا ورځې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ځان سره ملګری کو، سره څه د خلکو حالات معلومو. نیوی چولی کې روان دي، یو کور کې دوی ښځې دي او د دوو ښځو شور اواز راوځي، دوی ښځې شور کوي او کور کې روشنایي یاده رڼایي کور نه رځي او کور کې اوازونه دي، مور او لور ده. نو عمر رضی الله تعالی عنه دیواله څټ ته کېناستلو، هغه چونکې واړه واړه دیوالونه وو، دیواله ورسته کېناستو. نه دا مور لور ته یې چې ای لورې ما به څه کله شودې خرڅولې نو ما به شودو کې اوبه چولې، نه ګاټه به ډېره کېدله. اوس چې ته شودې خرڅوې او ته په شودو کې اوبه نه چوې نو اوس هغه فایده نه کوي، اوس ګاټه ډېره نه کېږي، اوس تاوان کېږي. ای لورې د شودو کې اوبه چوا که نه. نو دا لور ورته یې چې مورې تو ته پاته نشته چې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه مو دینه مانع کړي یو چې تاسې به یوه شي کې ملاوټ نه کوئ، تاسې به شودو کې اوبه نه چوئ. نو دا مور ورته یې چې لورې عمر رضی الله مو حالات نه څه خبر ده او داسې کې عمر چېرته ده، عمر خو مو ګوري نه. نو دا لور ورته یې الله داسې نیکې لوڼې نیکې ښځې په دنیا کې تېرې شوي دي. نو دا لور ورته یې چې مورې که عمر مو نه ګوري د عمر رب خو مو ګوري که نه، که عمر نشته د عمر رب خو شته که نه، موږ به د عمر رب ته بیا څه جواب ورکوو. نو زه په دغو شودو کې اوبه نه چوم، زه شودو کې ملاوټ نه کوم. نن عزتمندو څومره ملاوټې کېږي، مسلمان نن څومره دوکا کوي، مسلمان شان سره دوکا خوان نه کوي، مسلمان شان سره ملاوټ خوان نه کوي. نن مسلمان څومره دوکې کوي، څومره ملاوټې کوي. چې مورې که عمر مو نه ګوري د عمر رب خو مو ګوري که نه، زه به د عمر رب ته بیا څه جواب ورکوم. نه دا خبرې عمر رضی الله تعالی عنه واورېدلې، ډېر حیران شولو. نو عمر رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمیلو چې عبدالله تی دی دیواله باندې کراس نشان وکړه، چونکې تیاره ده اوس پاته نه لګي، کله څه به شي به دا کور معلوموو چې دې کور کې چوک دی او دا کور دی چا ده، کراس نشان په وکړه څه غلط نشي. نه کله څه به شوه ده کور یې معلوم کړی ده. نو عمر رضی الله تعالی عنه یو کاس ورستولی ده چې ته لاړ شه دې کور نه شودې واخله، څه پاتې ولګي ته شودو کې اوبه چوي که نه چوي. نه دا کاس لور ده عمر رضی الله تعالی عنه وروستول، څنګه چې ویرغو شودې ونه راواخیستلې، نه اصلي شودې ویر کړي دي، فیور شودې ویر کړي دي، اوبه ورکې نه وي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته مخکې کې شودې بالکل صفو صحیح شودې وي. نو عمر رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ویلو چې عبدالله څه خیال ده ده د ښځې ته زه څه انعام ورکړم، د پیغلې ښځې ته څه انعام ورکړم. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمیلو چې امیر المؤمنین کم از کم زر اشرفې خو ورکړه، زر اشرفې خو ورکړه چې کور ښې پوه شي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمیلو چې عبدالله زه دې نیکې ښځې نیکي پیسو سره وتلم، زه دې نیکې ښځې نیکي اشرفیو سره وتلم، زه دې ته اشرفې نه ورکوم. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې کله ته اشرفې نه ورکوې
نو بیا چی شاویر کای؟ نو عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایلو چې عبدالله زه دا خپل لور جوړول غواړم، خپل لور جوړم، خپل بچی ته غواړم چې دا مو نونګور جوړ شي. دا ډیره نیکه ښځه ده، غریبه ښځه ده، غریبه چې شودې خرڅوي خو غریبه به وي که نه، په شودو باندې بیا خپله د کور ګزاره کوله. دا غریبه ښځه وه. عمر رضی الله تعالی عنه بد شو، 22.5 لاک مربع میل باندې بچهي کوله. خپل زوی ته یې غریبه ښځه وغوښتله، غریبې ښځې ته یې رشته وکړه. ویلې غریبې ښځې زړه کې الله نه ډور و، غریبه ښځه الله نه ډرېدله. شودو کې اوبه نچولې. عمر رضی الله تعالی عنه 2 بچي وو، مشران وو، هغو ودونه کړي وو. دا یې وړوکی بچی و او ډېر زیات حسین و. عاصم نامه و، عاصم رضی الله تعالی عنه، ډېر غټ قد و. نو عمر رضی الله تعالی عنه خپل زوی دپاره غریبې ښځې رشته وغوښتله چې دا غریبه ښځه ده، زه غربت ته نه ګورم، زه خپل بچي ته غواړم، زه الله نه ډور ته غواړم. دوره الله نه ډریږي چې که عمر نشته عمر رب خو شته که نه. ای مورې که عمر مو نه ګوري د عمر رب خو مو ګوري که نه. زه شودو کې اوبه نه چوم، زه میلاوټ نه کوم. داسې ښځې دنیا کې تېرې شوي دي، شودو کې به اوبه چولې دینه به ډېرېدلو، شودو کې اوبه نه چولې. چې الله به مو نه پوښتنه کوي، الله ته به زه جواب ورکوم.